هغه صابر صاحب وایي چې څه یادونه په ما اوس هم خفه کېږي چې خفه ورته ښکاره شم خواله راشي. کله کله انسان یو ځای ته د دې لپاره نه ځي چې نوې دنیا وویني، بلکې د دې لپاره ځي چې خپلې زړې خاطرې یو ځل بیا ژوندی کړي. سلامونه ملګرو، نن زه داسې ځای ته روان یم چې هر ځل یې نوم واورم زړه مې څو کاله شاته لاړ شي. نه پوهېږم چې هر څه به بدل شوي وي که زما خاطرې به لا هم هغسې ژوندی وي. خو د دې سفر په پای کې له ما سره داسې څه وشول چې هېڅ مې تمه نه لرله. راځئ نن دا ټول سفر له تاسو سره شریک کړم. تقریبا 11 کاله وړاندې مې د ګران ملګري خوږجبي شاعر رضوان الله شمال نه په تیمرګره کې د پنجکوړې د سیند په غاړه د وصال مازدیګر یو ادبي خپرونه ریکارډ کړې وه. بیا شاوخوا 8 کاله وړاندې زه شازیار او نیمولا سحر یو ځای کوز بارون دیر ته ورغلو او هلته مو هم د دې سیند په غاړه د شمال صاحب نه یو بله ښکلې خپرونه ریکارډ کړه. رضوان الله شمال ډیر خوږ او د زړه شاعر دی. له ډیر وخته مې ارمان و چې یو ځل بیا ورسره کینم، تازه شعرونه یې واورم او د وصال مازدیګر یوه نوې خپرونه ترې ریکارډ کړم. هم په دې سوچ او فکر نن د خپل کلي نه په خپل موټر سایکل د دیر په لور روان شوم. د ملکڼ په لار راته د شاکر بهار دغه شعر را یادېده چې د ملکڼ په لار چې ځې واخله د موسمونو نه مزې واخله. کله چې پل څوکۍ ته ورسېدم د سوات سیند په خپل ټول جوبن کې بهېده. پخوا به زموږ لار د چکدرې په بازار وه، خو اوس بایپاس جوړ شوی او سفر یې ډېر اسان کړی دی. د لارې په اوږدو کې مې هغه کنډر کورونو ته نظر شو چې یو وخت پکې افغانان وروڼه اوسېدل، اوس بېرته خپل وطن ته تللي دي. وخت تېرېږي خو ځینې منظرې د انسان له ذهنه هېڅکله نه وځي. انسان کله کله یو ځای نه بلکې د همهغه ځای خلک ورپسې یادېږي. کورونه پاتې وي خو څېرې ورکې شي. سفر اوږد و خو تېر اخر تیمرګرې ته ورسېدم. ښار ډېر بدل شوی و، بایپاس جوړ شوی او د خلکو تګ راتګ یې اسان کړی دی. دلته مې د 2004 او 2005 کلونو یادونه را ژوندي شو. هغه وخت مې دلته مزدوري کوله. زه چې هغه تیر وخت ته ګورم او نن ورځې ته ګورم نه احساس کوم ښار، خلک او ژوند ټول بدل شوي دي، خو ځینې خاطرې لا هم هغسې تازه دي. له میا باندې چې وړاندې شوم هغه کیمپ هم را یاد شو چې یو وخت په افغانان وروڼه پکې اوسېدل. ما به ورته سامان راوړو. هغه واړه ماشومان به اوس لوی شوي وي، الله خبر چې د دنیا په کوم ګوټ کې به وي. او هر چېرته چې وي الله دې خوشحاله او آباد وساتي. په لاره کې مې یو ښکلی منظر ولید. د لارې په غاړه یو مزدور په ټاټکي کې وږي پخول او خپلې کورنۍ لپاره یې د حلال رزق ګټلو هڅه کوله. هغه سړی به زما لپاره یو عادي مزدور و، خو د خپلو بچو لپاره به یې ټوله دنیا وه. زړه مې ورته دعا وکړه یا الله د هر مزدور په روزۍ کې برکت واچوي. کله چې د بارون په پل ورپورې وتم تږی شوی وم. د یوې ونې لاندې مې د کولر یخې اوبه وڅښلې او بیا مې سفر شروع کړو. لږ وړاندې د ګران ملګري جاز ابشار سره مخ شوم. دواړه د سیند غاړې ته لاړو. لږه شېبه وروسته رضوان الله شمال هم له خپل بچي سره راغی او چټایي او بالښتونه یې له ځان سره راوړل او د پنجکوړې د سیند په غاړه مو خپله ادبي ناسته پیل کړه. وروسته د شمال صاحب ورور چای، پکوړې او چرګ راوړل. د سیند په غاړه مو چای وڅښلې، خبرې مو وکړې او د ملګرو په ملګرتیا مو ډېر خوندور وخت تېر کړ. همهغه وخت وریځو رنګ واړو او باران شروع شو. یوې خواته د سیند په غاړه باران و، بلې خوا غرونه د لمر په وړانګو روښانه وو. داسې منظرو چې کیمرې یې ریکارډ کولی شي خو الفاظ یې نشي بیانولی. همهغه شیبه مې احساس وکړو چې ځینې ښکلاګانې یوازې د سترګو لپاره نه وي، د زړه لپاره هم وي. باران چې ودرېد نو د رضوان الله شمال او د اجاز ابشار نه مو د وصال مازدیګر ځانګړې خپرونې ریکارډ کړې. ماښام ته نږدې مې له ملګرو نه رخصت واخیست او د کور په لور روان شوم. په لاره کې د فاصلې تختې سره ولاړم او ویډیو مې کوله چې یو ځوان راغی، ځان یې شهزاد راوپېژندو او ویې ویل زه د مردان یم، دلته کار کوم او ستاسو خپرونې د سکول له وخته ګورم، نن به زما میلمه کېږي. ما ورته وویل چې سفر مې اوږد دی خو د هغه مینه دومره زیاته وه چې زړه مې ورله نشو ماتولی. کله چې دکان ته ورغلو د دکان مالک او نورو مزدورانو هم ډېره مینه راکړه. ویل یې چې ستاسو خپرونې مو خوښېږي. لږ وروسته یو بل ځوان هم راغی او ویې ویل لالا ستاسو ویلاګونه ګورم ډېر خوند راکوي. هغه شیبه مې ځان ته وکتل، بیا مې اسمان ته وکتل او د رضوان الله شمال دا شعر مې ذهن ته راغی چې د پن او د پښتو په سر په دواړه مخه ښکل شوم. په شکل باندې دومره مزیدار نه یم پیره. بیا مې له ټولو ملګرو اجازه واخیسته او زړه مې وغوښتل چې د تیمرګرې له هغو زړو لارو هم یو ځل تېر شم. لارې کوڅې ما او زه دا لارې او کوڅې لا هم ما پیژني او زه هم لا تر اوسه د دې لارو له خاطرو نه یم بیل شوی. د تیمرګرې هسپتال، ګورګورې چوک او هغه ځایونه مې هم ولیدل چې یو وخت په د زیارت په ورځ دلته د ګاډي په انتظار ولاړو. هره کوڅه وره لاره راته د ژوند یوه خاطره وه. ورو ورو مې د
د کلی په لور سفر شروع کو. کله به ګاډي ډیر شو کله به کم، خو تیر اخر د شپې نا وخت خپل کلی ته په خیر راورسېدم. ملګرو نن چې کور ته راورسېدم احساس مې وکړو چې زه یوازې له دې مرګرې نه یم راستون شوی، بلکې د خپل ژوند له یوې ښکلې زمانې نه هم بیرته راغلم. ځینې سفرونه منزل ته نه بلکې د انسان زړه ته رسېږي. همدا سفر ماته یو ځل بیا دا راوښودله چې وخت تېرېږي، ښارونه بدلیږي، لارې بدلیږي او خلک هم بدلیږي، خو رښتینې خاطرې د انسان له زړه سره هم هغسې ژوندی پاتې کېږي. سفرونه ختمیږي خو یادونه هیڅکله نه ختمیږي. د یوې خپرونې تر شا ډېر ساعتونه، ډېر سفرونه او ډېرې خاطرې پرتې وي. که دا ویډیو مو خوښه شوه نو له خپلو ملګرو سره یې شریکه کړئ. خپل نظر راته په کمنټ کې ولیکئ او که تر اوسه مو زموږ چینل نه وي خوښ کړی نو دا خوښ کړئ. موږ به هڅه کوو چې د وصال مازدیګر دا ادبي لړۍ همدغسې ژوندی وساتو او ستاسو تر کوره یې در ورسوو. تر بلې ویډیو پورې د لوی الله په امان.